د نیگیټیو مارکینګ منفي نمبرو باوجود تاسو څنګه ایټا ټیسټونه پاس کولای شئ او بلکې په هغې کې ښې نمبرې د 80% نه زیاتې نمبرې حاصلولی شئ. پوره تفصیل او طریقې په دې ویډیو کې. اوس به د ایټا ټیسټونه د نور کله په شانتي نه وي، بلکې اوس به ایټا په خپلو ټیسټونو کې د نیگیټیو مارکینګ یعنی منفي نمبرو استعمال کوي. د دې مطلب دا دی چې د صحیح جواب به تاسو ته نمبرې ملاویږي او د غلط جواب به ستاسو نه نمبرې کټ کیږي یعنی ختمیږي. نور کله به داسې وه چې کوم سوالونه موږ ته معلوم وو نو د هغې به موږ صحیح جوابونه ورکړه، او چې کوم به نه معلوم نو هغې کې به موږ توکه یا اندازه ولګوله او یو اپشن ته به موږ ټیک وکړو. نو د صحیح جواب به موږ ته نمبرې میلاو شوي او د غلط جواب به نمبرې نه کټ کېدې، بلکې اوس به د غلط جواب هم نمبرې کټ کیږي. نن به په دې ویډیو کې موږ دا زده کوو چې د نیگیټیو مارکینګ باوجود د نمبرو اخیستلو اسانه طریقه څه ده. د توکي یعنی اندازې لګولو صحیح طریقه څه ده. د توکي یا اندازې لګولو الیمینیشن سټریټیجي طریقه څه ته وایي. په ټیسټ کې به تاسو خپل وخت څنګه صحیح استعمالوئ او نورې ډېرې خبرې په دې ویډیو کې. که تاسو پی ایس ټي، سی ټي، ډي ایم، پی ټي، ای ټي، ټي ټي، قاري یا نورو پوسټونو دپاره اپلای کړي وي نو دا ویډیو ستاسو دپاره ډېره زیاته مهمه ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته اسانې طریقې ښایو چې څنګه د نیگیټیو نمبرو باوجود تاسو په ایټا ټیسټونو کې ښې نمبرې حاصلولی شئ. د دې نه مخکې موږ د ایټا ټیسټونو د تیارۍ په باره کې یوه ویډیو اپلوډ کړې ده. په هغه ویډیو کې موږ تاسو ته دا ښودلي دي چې تاسو به د دې ټیسټونو دپاره تیاری په کومه طریقه باندې کوئ. نو هغه ویډیو که تاسو نه یې کتلي نو هغه ویډیو تاسو بیا وروسته وګورئ. السلام علیکم اینډ ویلکم ټو دیروي اکیډمي. د ټولو نه اول لازو دې خبرې لا چې د ایټا د طرفه د نیگیټیو مارکینګ طریقه څه ده. نو د ایټا مطابق په دې ټیسټونو کې به د صحیح جواب 2 نمبرې وي او د غلط جواب په صورت کې به ستاسو نه یو نمبر کټ کیږي ختمیږي. مطلب که تاسو یو جواب صحیح کو نو تاسو ته به 2 نمبرې میلاو شي، خو که تاسو بیا 2 سوالونه غلط کړه د هغې جوابونه تاسو غلط کړه نو هغه تاسو چې کوم صحیح کړی دی د هغې هغه 2 نمبرې به هم ستاسو نه کټ شي. نو تاسو به ډېر زیات په احتیاط سره په توجه سره د یو سوال د هغې جواب ته نښه کوئ چې ستاسو نه د هغې جواب غلط نشي. نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې د صحیح جواب په صورت کې به ستاسو نمبرې زیاتیږي او که تاسو جواب غلطوئ نو ستاسو نمبرې به کمیږي. مطلب توکه په دې کې نه چلیږي. هغه کوېسچنې چې هغه تاسو هسې پرېښودئ د هغې جواب هم ورنکو نو هغې د وجې نه ستاسو نمبرې نه زیاتېدی شي او نه کمیدی شي. مطلب دغه څه اثر نه کوي ستاسو په ریزلټ باندې. اوس راځو دې خبرې له چې په ایټا ټیسټ کې به تاسو د سوالونو جوابونه څنګه ورکوئ. په ایټا ټیسټ کې به تاسو ته 3 قسمه سوالونه وي. یو هغه سوالونه دي چې د هغې جواب تاسو ته بالکل صحیح معلوم وي او تاسو 100% مطمئن یې. نو یو خو دا قسمه سوالونه دي، نو داسې سوالونه خو به ستاسو اولنی ترجیح وي، ټاپ پریارټي به ستاسو دغه سوالونه وي. نو د ټولو نه مخکې به تاسو د دغه سوالونو جوابونه ورکئ ځکه چې دا ستاسو دپاره قوي او یقیني نمبرې دي. نو ټولو نه مخکې به تاسو ټیسټ د اول نه اخره پورې وګورئ او تاسو چې کوم بالکل صحیح تاسو ته معلوم دي 100% تاسو په هغې باندې مطمئن یې نو ټول نه مخکې به د هغې جوابونه ورکئ د اول نه اخره پورې، ځکه دا ستاسو بالکل پوره او یقیني او قوي نمبرې دي چې دا تاسو ته حاصل شي. د هغې نه پس دویم هغه سوالونه دي چې په هغې باندې تاسو پوره مطمئن نه یې، تاسو پوره یقین په هغې باندې نه وي، بلکې تاسو په هغې باندې 80% یا 50% یقین وي، یعنی پوره په هغې مطمئن نه یې. نو د داسې سوالونو په صورت کې به تاسو د توکي یوه طریقه ده، د اندازې لګولو یوه طریقه ده چې هغې ته الیمینیشن سټریټیجي وایي، هغه به تاسو استعمالوئ. دا طریقه څه ده؟ نو راځئ چې دا طریقه زده کړو. اول چې مونږه الیمینیشن سټریټیجي وپیژنو نو بیا به زه تاسو ته یو پریکټیکل مثال هم په دې باندې یو کوېسچن حل کم نو تاسو به په دې باندې ښه پوه شئ. نو د الیمینیشن سټریټیجي یو څو مرحلې دي. اوله مرحله دا ده چې تاسو به دا سوال دا تپوس دا به تاسو په غور سره وګورئ او ځان به پرې پوهیږئ. دویمه مرحله دا ده چې تاسو به په دغې کې غلط جوابونه وپیژنئ. مطلب تاسو هغه اپشن کې به تاسو سوچ وکئ چې تاسو وګورئ چې دا یو اپشن نشي کیدی نو هغه اپشن به ترې الیمینیټ کئ. الیمینیټ مطلب ختم کئ. لکه تاسو سره 4 اپشن دي، تاسو دا یو اپشن تاسو وایئ چې دا نه دی صحیح، یاره دا خو نشي کیدی، نو هغه به ترې کراس کئ. دغه شانتي چې تاسو په دریمه مرحله کې که تاسو 2 اپشن ختم کړه
نو تاسو د صحیح جواب ورکولو چانس 50% شو. مطلب څلور اپشن دي، دوه پکې تاسو ختم کړه نو تاسو کېدای شي 50% دا چانس پیدا شو چې تاسو صحیح جواب ورکړئ. نو تاسو بیا په هغې کې په کم باندې شور یې یقینا مې پې نو هغه تاسو هغې ته ټیک کولی شئ او هغه جواب ورکولی شئ. که د دې باوجود بیا هم ته نه مطمئن نو هغه سوال ته داسې هسې پرېښودی شي او که مطمئن نو یو جواب ته په هغې کې چې ستا په یقین نو هغې ته نښه کولی شي. دا طریقه ډیره زیاته بهتره ده د دې نه چې ته بالکل رینډم توکې ولګې او سوچ ونه کړي او بس A ته نښه وکړي او بیا بلکې B ته او بلکې C ته، نو د هغې نه دا طریقه ډیره زیاته بهتره ده. دا طریقه موږ په خپله هم استعمال کړې ده، د ډیره زیاته فایدې. نو دا طریقه تاسو کولی شئ چې استعمال کړئ. نو اوس راځو یو مثال ته. یو مثال موږ په دې طریقه باندې الیمینیشن سټریټجي باندې حل کوو. نو تاسو بیا ښه پوه شئ. په ایټا ټیسټ PST 2022 کې دا یو کوېسچن راغلی و. کوېسچن دا دی which of the following fills all the space available. نو اوس الیمینیشن سټریټجي باندې موږ دا ګورو چې د دې جواب څنګه کیدی شي. دا خو یو مثال زه در کومه، کیدای شي د دې جواب تاسو ته معلوم وي خو تاسو صرف ځان پوهه کوئ په دې باندې. which of the following په دې لاندې کې کوم یو fills ډکوي all the space ټول ځای available چې کوم موجود وي. په دې لاندې کې کوم یو څیز داسې دی چې هغې ته څومره ځای میلاویږي هغه ځای نیسي، هغه ځای ډکوي. نو په دې کې اوس دا څلور اپشن دی موږ سره. اولنی دی پکې سالډ، دویم لیکویډ او بل ګیس او بل واټر. نو اوس مثال په طور باندې تاسو سوچ وکړو، په دې باندې ته شور نه یې، که تا ته صحیح جواب معلومي نو بیا خو الیمینیشن سټریټجي ته ضرورت نشته، خو دا په هغه وخت کې استعمالی چې تا ته صحیح جواب نه معلوم، ته په شک کې، مطلب ته پوره مطمئن نه یې. نو ته به اول داسې چل وکړي لکه مثال په طور باندې اوس سالډ کلک څیزونو ته وایي. نو تا دې ته سوچ وکړو چې یاره دا خو نشي کیدی چې کلک څیز هغه دې ټول ځای ونیسي چې څومره ورته ملاویږي، نو دا دې ته کراس کو. دویم دی لیکویډ چې کوم بهیدونکی څیز ته دا هم نشي کیدی دا هم ته کراس کې. اوس تاسو دوه اپشن پاتې شو، دوه دې تا ختم کړه، کراس دې کړه، نو اوس تا د صحیح جواب ورکولو چانس هغه 50% شو. اوس په دې کې چې ته په کوم یو باندې مطمئن نو هغې ته نښه کولی شي، په کوم یو باندې ته ډېر زیات مطمئن یې. نو د دې صحیح جواب دی ګیس، ځکه چې ګیس ته څومره هم ځای میلاویږي نو هغه ځای نیسي. نو په دې طریقه باندې ته الیمینیشن سټریټجي استعمالولی شي. دریم قسم هغه سوالونه دي چې هغې باندې ستاسو یقین د 50% نه کم وي یا تاسو په هغې باندې بالکل نه پوهیږئ چې د دې کوم یو جواب صحیح دی، تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ. نو ښه خبره به دا وي چې تاسو هغه سوالونه د هغې جوابونه مکمل سکیپ کړئ، هغه مکمل پرېږدئ، ځکه په دې کې دا خطره سیوا ده. که تاسو داسې کوېسچن یې وکئ نو خطره دا سیوا ده چې تاسو کوم سوالونه صحیح کړي دي د هغې نمبر هم ستاسو نه کټ شي او ختم شي. نو ښه به دا وي چې داسې قسمه کوېسچن تاسو مکمل سکیپ کړئ او پرېږدئ. نو د دې خلاصه دا شوه چې موږ درې قسمه سوالونه وویل. یو هغه دي چې هغې باندې ته 100% مطمئن یې، نو ټولو نه مخکې به هغه ښه په توجه، ښه په حوصله هغه وکړي، سوچ به ورته وکړي او د اول نه اخره پورې ټول ټیسټ کې به داسې کوېسچن یې وګوري چې ته پې بالکل مطمئن یې، هغه به ټولو نه مخکې وکړي. دویم هغه سوالونه دي چې په هغې باندې ته 50% نه والا 80% پورې مطمئن یې، مطلب څه نه څه یقین دی خو بیا هم پوره شور نه یي، پوره یقین دی په هغې باندې نه یي، نو په هغې کې به الیمینیشن سټریټجي ته استعمال کړي. دا مخکې موږ ویل چې دا څه ته وایي. دغه شانتې هغه سوالونه چې هغه 50% نه کم وي یا ته پې بیخي نه پوهېږې نو هغه کوېسچن یې هغه سوالونه به ته مکمل سکیپ کړي، هغه مکمل پرېږدي. د ویډیو درېیمې حصې ته راځو، ټایم منیجمنټ ته. د ټیسټ په دوران کې به تاسو خپل وخت څنګه صحیح استعمالوئ. نو اکثر خلک داسې وکړي چې ټیسټ د اول نه شروع کړي د کوېسچن نمبر 1 نه، او داسې یو مشکل سوال پکې راشي، تپوس پکې راشي او په هغې کې ونښلي او هغې باندې ټول ټایم ضایع کړي. نو داسې به چېرته هم نه کوئ چې یو کوېسچن تاسو ته نه دی معلوم، د ټولو نه مخکې هغه اسانې کوېسچن چې تاسو ته معلوم دي او تاسو بالکل شور یې، نو هغه به له ټولو نه مخکې اول نه اخره پورې به ټول ټیسټ وګورئ، هغه کوېسچن یې به تېر ټولو نه مخکې وکړئ. نو د ټولو نه اول به اسانې کوېسچن یې وکئ چې بالکل اسانې وي، تاسو ته معلوم وي. بیا چې کوم تاسو لږ ډېر یقین وي پې له 50% نه والا 80% پورې چې کوم الیمینیشن سټریټجي موږ تاسو ته ویله، د هغې مطابق چې کومې هغه درمیانه کوېسچن به تاسو په دې طریقه وکئ. په اخره کې بیا تاسو راشئ مشکل سوالونو طرف ته، نو هغې باندې تاسو بیا سوچ کولی شئ.
سمارټ ګیسینګ به کوئ. ګیسینګ مطلب اندازه لګول. ځینې سوالونه داسې وي چې په هغې کې تاسو بیخي شعور نه یئ چې کوم یو صحیح دی. نو که په هغې کې دا وي دا اپشن چې آل آف د اباو یا نن آف د اباو یا نن آف دیز داسې قسمه اپشن یې پکې، نو زیاته توقع دا وي چې دغه اپشن پکې صحیح وي. نو تاسو نن آف د اباو یا آل آف د اباو یا آل آف دیز داسې اپشن ته نښه کولی شئ. نو اکثر یقین دا وي چې دغه اپشن په هغې کې صحیح وي. او تاسو رینډم ګیسینګ به نه کوئ، هسې توکې به نه لګوئ چې تاسو یو کوېسچن یې تاسو ته انسر نه معلوم او تاسو بس هسې لګوئ. یو خو دا چې تاسو تیاری نه یې کړي، نو ټولو نه اول خو تیاری دی. د تیاری باره کې موږ تاسو ته ویډیو درکړې ده. په هغه طریقه باندې تاسو تیاری وکړو نو انشاءالله ستاسو د نمبرو راتلو چانس به ډیر زیات سیوا وي. تاسو 80 نه 90% پورې د 80 نه 80 نه د 90% پورې تاسو نمبر حاصلولی شئ. هغه ویډیو تاسو بیا وروسته وګورئ. یو ویډیو موږ په دې باندې جوړه کړې ده. او دغه شانتي نننۍ ویډیو کې موږ دا خبرې وکړې چې نیګیټیو مارکینګ د وجې نه ډیر زیات خلک پریشانه دي چې یاره موږ یو جواب غلط کړو نو هغې به موږ نه نمبر کټ کېږي. نو موږ تاسو ته مکمل په دې ویډیو کې هغه طریقې دروښودې. امید لرم د دې ویډیو نه تاسو ته ډیره زیاته فایده میلاو شوي. ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.